د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې ښیو دلته به ډېر ګرانې که هلته شوې ارزان به شي. زور زیاتي سره له هغه خپلو سیمو پاڅولي دي او بېرته افغانستان ته رالیږي. درته ووایم دغسې اسرائیل هم نه کوي څنګه چې دی وکړه خبر مزل مې وکړه شاته مې کته پلار مې نه و هغه مغه مجاهدینو رانه وړی و نو بس دغه ځای کې احساس د سړي صحیح هغه موږ ته پته ده چې هغه ساعت کې ما سره څوک شو ډېر زیات خوشحاله شو ما منډه کړه چې پلار مې شو هغه مې کته هغه چې دغه سپین ږیره ده موږ سره ډېره منډه وکړه. خپل وطن ته لومړی ځل راغلی که مخکې راغلی؟ مخکې 2007 کې راغلی و. 2007 څو ته وایي؟ اوه. نور به اوه زده کوې ښه؟ 7 به پرېږدي له خیره خپله ژبه به زده کوو. 1 2 3 په ځای به 1 2 3 وی او نور صحیح ده؟ ډېر خوشحاله ولې به خفه کېږو؟ ښه خوشحاله چې خپل کور له سړی لاړ شي خپل وطن له لاړ شي هغه به خفه کېږي. یاره مخکې 20 کاله مخکې 2 3 کره ته راغلی یم 20 کاله نه 20 کاله بعد خپل وطن ګورې. د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې ښیو دلته به ډېر ګرانې که هلته شوې ارزان به شي. سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ښه به یاست او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې اکثره ملګري به پوهېږي ګاونډي هیواد پاکستان یو ځل بیا هغه افغانان چې هلته په خپله خاوره میشتو په محکومه پښتونخوا کې میشتو یا د پاکستان په نورو ساحو کې میشتو هغوی په زور زیاتي سره له هغه خپلو سیمو پاڅولي دي او بېرته افغانستان ته رالیږي. نو دلته ورته د افغانستان دولت تدابیر نیولي دي تر څو د دوی ښه هرکلی وشي او دوی خپلو ځایونو ته ورسوي. دغه ورته افغان دولت کمپ دایر کړی د هغوی لپاره تر څو هغوی راشي دلته مادي او معنوي کومک وشي او په سلامتیا سره خپلو ساحو ته لاړ شي. نو مونږ هم راغلي وو نن د تورخم سیمې ته او دغه د کډوالو کم دی او مونږ د کم په مخ کې ولاړ یو. نو د کډوالو ورونو سره خبرې کوو چې دوی په راتګ سره څه احساس کوي او همدارنګه د دې ځای د اوسیدونکو سره خبرې کوو چې دوی د کډوالو راتګ ته څومره خوشحاله دي. نو په خپرونه کې را سره تر پای پاتې شئ. درنو لیدونکو نو بیا مې هم څنګ ته دغه څو ورونه ولاړ دي چې تازه راغلي دوی سره غږېږو. ته خو پیل کې ستړی مه شه وروره لږ رانږدې شه. نوم دې څه دی؟ لال نبي. ښه نو ته هلته چېرته اوسېدې؟ پنجاب کې اوسېدو. څه وخت راغلې؟ دغه درېیمه ورځ هم ده دلته. او دلته چېرته اوسېږې؟ دلته کابل کې. کابل کوم ځای کې؟ ارزان قیمت. ښه او څومره وخت دې وشو هلته؟ وخت هم ډېر شو هلته پیدا شوی. ښه هملته دې پیدایش دی؟ نو اوس چې کله هغې ځینې راوتی داسې د خبر شوی راووتی که نه په زور باندې کورونه په زور یې وویستی؟ هلته هم کور خپلو؟ ځمکې مو وي هغه ځمکو هغه نور کوم شی چې نه پاتې شوي هغوی سره به څنګه سیستم کېږي؟ بس هغه خو ضبط شو هغوی واغېسته چې سم و هم هغوی واغېسته او ډېر څه داسې هغوی څه شی پاتې شو درنه؟ یاره د کورونو ډېر څه پاتې شو لږ څه مو راوړه. نو هغه کوم چې هغه د غټ قیمت شیان هغه پاتې شو او بل چې هغوی کوم اخیستل نو هغه بالکل د نیم نه هم په کم ریټ باندې اخیستل. نو ځمکې څومره وخت یې درکړی او تاسې کولی نه شو چې د خپلې ځمکې پکې خرڅ کوي یا نور شی هغه خرڅ کوي؟ وخت دغسې نه و ښودل به یو څه نشریات کول به یو څه بیا په تېره به هغوی چې کوم حکومت و هغوی به نور څه کول دنیا ته یې نور څه ښودل کول یا نور څه. نو دا خو زه خو یم چې داسې بیخي په کار نه و چې داسې شوی وی ځکه چې درته ووایم دغسې اسرائیل هم نه کوي څنګه چې دی وکړه
خبره خلاص دلته چې کله راواوښتې خپل وطن ته څه احساس دی وکړو احساس هم خاورې خوشحاله یې که نه یې ډېر خوشحاله ډېر زیات که نور هېڅ هم نه یو هغه د غربت ژوند هم یو هغه د مهاجر له غږه خلاص څنګه هر څنګه یې وطن هم ده چې هر څنګه وطن هم دی او دغه خواري کال موږ راغلي وو نو دغه لنډه یو دغه ته وکړمه چې ما سره م پلار را روان و او تر یو حده لږ مزل مې وکړه شاته مې کته پلار مې نه و هغه هغه مجاهدینو رانه وړی و نو بس دغه ځای کې احساس د سړي صحیح هغه موږ ته پته ده چې هغه ساعت کې ما سره څه وشو ډېر زیات خوشحاله شوم ما منډه کړه چې پلار مې شو هغه مې کته هغه چې دغه سپین ږیره ده موږ سره ډېره منډه وکړه ډېره منډه وکړه موږ سره نو خپل وطنوال او هغه وینه چې وای نو حتمي په سړی زړه په یو بل باندې درد کوي او د خپل وطن به نور له خیره په خپل آزاد او انشاءالله آبادوو به البته آزاد خو دی انشاءالله آبادو به یو ډېره مننه ته ستړی مه شې وروره مننه ژوندی اوسې خیر اوسې ډېره ته م نوی راغلی که نه دا مې ترورځی دی دی مخ ته راغلی دا د استقبال ته راغلی لالان ده دی ستا دا هم دي نور ملګري نور هم دي راسره هلته کابل کې ته م اوسېږې نه زمونږ کور دلته اډیا خونزاده صاحب کې دی خو هلته بلد یو کابل کې دا د ترورځی دی دا مې ترورځی دی ښې ونازوه سړی خفه نه کړي ولې نه مونږ په همدې خاطر راغلي یو چې دې زړه ته سرانه شي بل دا خوشحاله شي دوی ټول عمر هلته تېر کړی دی باید دلته مونږ یو مینه ورکو چې دوی دلته زړه ولګېږي او انشاءالله تعالی خپل وطن یې دی مونږ او تاسو دا وطن جوړ نه کړو نور یې مونږ ته څوک جوړوي ډېره مننه کور دې ودان ته ستړی مه شې وروره خیر اوسې مننه ډېره مننه نوم دې څه دی نوم مې شکر الله دی ته څه وخت راغلی زما تقریبا دا دویمه ورځ ده هلته ته چېرته اوسېدې زه اسلام آباد په راولپنډۍ کې وم نو دلته چېرته اوسېږې دلته د لغمان ولایت مقرغۍ او فعل مال په جلال آباد کې اوسېږم تاسې دې هم له مخکې خبر درکړی و چې وځئ که نه خو د مخکې نه و څومره وخت یې درکړی و اختر نه بعد اختر لسم پورې ټایم و د هغې نه مخکې راووتئ تاسې و ټایم نه مخکې زه راوتی یم دلته چې راغلې په راتګ خوشحاله که خفې ولې نه یم خوشحاله خپل وطن ده څوک په خپل وطن نه ده خوشحال په وطن نیمه ډوډۍ ښه وي نه په پردي وطن کې غوښې پولاوي او بالکل همداسې یار څومره سل کاله موزي بیا هم د پردي غږ درپسې دی او دې خپل وطن ته به راځئ موږ راغلي وو موږ ته پته ده بالکل نو خپل وطن هم دی او ښه په ډاډه زړه پکې قدمونه اخلئ هېڅ څوک درته غږ نشي کولی هغه کیسې پکې نه چې دا خاصدار دی او دا تاڼېدار دی راغلي بس کور هم ودان ډېره مننه خدای هم ښه لره درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مو شئ لکه څنګه چې مې یادونه کړې وه د کم مخکې ولاړ یم دغه دوه تنه ورونه چې نوي خپل هېواد ته راغلي څنګ ته مې ولاړ دي دوی سره خبرې کوو ستړی مه شئ وروره خیر نوم دې سر کې واخله راته څه وخت راغلي پرون شپه پرون شو هلته چېرته اوسېدی پاکستان کې پنجاب کې چکوال پنجاب کې اوسېدی نو څنګه داسې خبرې درکړې او راووتی که نه په زور یې راویستلی ولا بس حالات خراب وو بس خپل عزت د وجې نه موږ چې سبا داسې نه چې نور څه داسې دغه مخ ته راشي هغې نه دا ښه ده چې په وخت خپل غم وخورو ولاړ شو هلته موږ څه کاروبار کوو بس همدا کله بټۍ او کله هغه کله یو شی کله بل شی دی کور هم خپلو که نه نه د کراو ښه د کرا کور نور داسې څه کاروبار یا نور شی خو داسې پاتې نه شو چې هلته نه پاتې شوي او تاسې ته راغلي نه بس هر څه خپل ته راغلی خپل عزت کې راووتو ښه څنګه خپل وطن ته راغلی خوشحال ډېر څومره مخکې راغلی وې کله مخکې داسې وی چې 2013 کال کې راغلی هغه به چکري راغلی وې نه هلته هم کور بیا بس داسې یو دغه پیدا شو بیا لاړو په دې وطن دې سترګې خوږېږي که نه ډېرې داسې هغه غږ خو به درپسې شاته نه وي که نه چې ماجر نه هېڅ نه بس داسې شو لکه د خیار څه ذهن داسې شو لکه نوی چې سړی د هر څه نه دغه نه دغسې د دې حکومتي مسؤلینو برخورد تاسې سره څنګه دی ښه رویه کوي ښه دی شکر دی الحمدلله زه ډېره مننه کور دې ودان ته ستړی مه شې وروره نوم دې څه دی سلیمان سلیمان خان تاسې هلته پاکستان نه راغلی چېرته اوسېدی هلته پاکستان پنجاب سیالکوټ کې سیالکوټ کې اوسېدی نو تم پرون راغلی او موږ ګډ راغلو پرون یو ځای راغلی هلته دې څه کاروبار کوو هوټل هم خپلو هوټل هم خپلو لیکن اوس کسان شته د پاکستاني خپل هغه کار کوي دی زموږ
ښه او څنګه خپل وطن ته لومړی ځل راغلی که مخکې راغلی مخکې 2007 کې راغلی وم 2007 څو ته وایي اوه نور به اوه زده کوې ښه 7 به پرېږدي له خیره خپله ژبه به زده کوو 1 2 3 په ځای به 1 2 3 وی نور صحیح ده مونږ اوله یې ویلې چې شی نوم د ژبه به اوس زموږ انشاءالله بدلی شي دا زموږ خپله ژبه ده او دا به ښه په ویاړ زده کوو صحیح ده انشاءالله ضرور خپل وطن ته راغلی خوشحاله ډېر خوشحاله یم دلته افغانستان کې د کوم ځای افغانستان کې د نورګل رسوالۍ مزار درې ښه د کونړې نړۍ ښه ښه ډېر ښه ډېر ښه د مزار دره خو ډېر ښکلی ځای دی کله دې لیدلی وی هو لیدلی یم که نه 2 وارې مخکې راغلی یم 2 3 میاشتې مې تېرې کړي تللی مزار دره خو چې وګورې بیا به دې زړه نه کېږي ډېر ښکلی ځای دی ښه انشاءالله ضرور اوس هم اراده کړې ده درته هر شی هم درته افغانستان کې خپل وطن به آبادوو له خیره انشاءالله راغلو نور آباد به شي ما خو د هر تم ډېرې چغې والې دي چې درته راغلو آباد به شي ډېره مننه کور دې ودان خیر اوس ته ستړی مه شي کاکا خیر شي خدای دې وبخښه ډېره مننه کاکا نوم دې واخله پیل نوم مې نور ګلاب دی ښه نو ته د دې ځای اوسېدونکی که راغلی همدې ټوپلازۍ ډکې اوسېدونکی یم ښه دلته دې ځای اوسېدونکی دې اوسېدونکی یم څنګه دغه نوي مهاجرونه راغلي ورته خوشحاله ډېر همدغه مې راغلي چکر مې راغلی دا خلک ویني مینهوال دي دا دلته راغلی په دې خوشحاله کړو چې د وطن هم آباد شي نو دلته څوک خو به دا مهاجر خو به خفه کوي را خفه کوي نه ځکه نوي دي څومره ګزاره چې په کار باید ورسره نه حکومت هم ورسره ښه مرسته ورسره وکړه کومکونه ورسره ګاډو کې راوړي او ډېر محنت یې ورسره وکړه دوم تر خوشحاله دي حکومت نه زه ډېره مننه له تا هم خیر شي کور د آباد مننه خیر درنو لیدونکو نو لا هم دلته یو او د ځینې نورو را تازه راغلو ورونو سره هم غږېږو کاکا مې څنګ ته ولاړ دی زموږ مشر راغلی دی تازه وطن ته یو څو لنډې خبرې ورسره کوو ستړی مه شي مشره خدای دې وبخښه خدای دې ژوندی لره خدای دې آباد لره ډېره مننه مشره نوم دې واخله په سر کې څه نوم دې دی هیکل خان څه وخت راغلی بس پرون نه بل پرون او هلته پاکستان کې چیرته اوسېږي پرون راغلی هلته چیرته اوسېږي دسکه کې نو دلته افغانستان کې کور چیرته دی کوم ځای اوسېدونکی کونړ کوم ځای کې مزار دره کې ختم مزار دره کې نو څنګه خپل وطن ته راغلی خوشحاله ډېر خوشحاله زموږ خپل وطن دی خپل وطن به آباد کړو 40-50 کاله مارته تېر کړه پردی وطن هم آباد کړو اوس ترې راروان دغه خواري کوم دلته خپل وطن کې کړي وی نو هم به موږ خوشحاله هم به موږ ګټه کړې وي هم به زموږ خلکو بالکل دقسې ده هلته هم څومره وخت تېر کړو دا 40 کاله نه برابره 40 کاله هم تېر کړي 40 کاله هم تېر کړه او بیا هم راغلی او که نه نو دلته چې راواوښتې احساس دې څه دی خوشحاله که نه د هغې ځینه په راتګ خفې ډېر خوشحاله ولې به خفه کېږو خوشحاله خپل کور له سړی لاړ شي خپل وطن له لاړ شي هغه به خفه کېږي او څومره وخت وروسته راغلی خپل وطن ته مخکې کله راغلی وي یاره مخکې 20 کاله مخکې 2-3 کرته راغلی م 20 کاله نه 20 کاله بعد خپل وطن ګوري او کنه نو هلته مزار دره کې خو به خپل خپلوان هم په تمه به ډېر خپلوان هم دي قامون هم دي دا غونډ زموږ ورونه دي بالکل بس موږ درته ښه راغلاست یو دغه کوم ملګري چې څنګ کې دي دا هم له مخکې دلته اوسېږي تاسې خو اوس راغلی او زموږ ګډ وطن دی شریک وطن هم دی او په شریکه به آبادوو بالکل ډېره مننه مشره خدای دې ښه لره کور آباد خدای وطن آباد کړي چې د پردو وطن د دغه نه خلاص شو هلته به درپسې په دې وروستیو کې چې کله راپاڅېدی کور در پسې درغله که نه خبرې در کو چې تاسې راغلی نه کور ته رالو د کور نه ویوړو د کور نه ویوړلی تاڼې ته هغوی چې ورته تاڼه وایي پیسه او که نه تاڼې لاړو څو ورځې مې دا بچي بندیانو بچي دې بندیانو چې وځئ او که نه وخت یې د څومره در نه کړو چې یا دومره وخت بعد وځئ یا خپل تاسې کالي کنډولي راټول را نه که به یې ویلل چې تاسې سامان مامان دغه کې بار کې وځئ سامان داسې څه خو به نه وي چې هلته نه پاتې شوي یا هم په کم قیمت خرڅ کړي نه هغسې خو خرڅ کړلو ډېر هغه به نه په کم قیمت خرڅ شي که نه هغه نور هم رابار که تېرا مورچې ته پرېوسته زه ډېره مننه کاکا خدای به انشاءالله هر څه سم کړي بالکل ډېره مننه خیر اوسې